بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم عبدالحق صافی او تاسو ګورئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل. انشاءالله دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا وایم چې تاسو به خپل فیسبوک پیج څنګه ډیلیټ کوئ. دوستانو د دې نه په مخکې ویډیو کې تاسو ته ما ویلي وو چې تاسو به ځان له فیسبوک پیج څنګه جوړوئ. دوستانو په دې ویډیو کې به زه تاسو ته دا وایم چې تاسو به ځان له خپل فیسبوک پیج څنګه ډیلیټ کوئ. نو دوستانو که چېرته تاسو پیج جوړول غواړئ نو تاسو زمونږ مخکینی ویډیو ګورئ، د هغې لینک به زه تاسو د دې ویډیو په ډسکرپشن کې درکم. چلته نه تاسو کلیک کړئ نو تاسو به ډایرکټ هغه ویډیو ګورئ. دوستانو راځو اوس د دې ویډیو ټاپک طرف ته، او د دې ویډیو ټاپک دا دی چې بھئی موږ به خپله فیسبوک پیج څنګه ډیلیټ کوو. دوستانو راځئ موږ سره سبسکرایب کړئ هاو ټو پښتو یوټیوب چینل، او ورسره دا د بیل آیکن هم ضرور دباو کړئ. د دې فایده به دا شي چې زه کومه نوې ویډیو اپلوډ کوم نو هغه به هم تاسو ته د نوټیفیکیشن په ذریعه باندې در رسیږي. اوکې دوستانو، نو د ټولو نه پهله به تاسو خپل فیسبوک پیج کولاو کړئ. د ټولو نه مخکې خو به تاسو فیسبوک کولاو کړئ. د هغې نه بعد دې خوا دا تاسو کتلی شئ دوستانو دا درې کرلي چې کومې دي په دې باندې به تاسو کلیک کړئ، او د هغې نه بعد دوستانو دا تاسو کتلی شئ دا پکې زما پیسل مطلب اوریجنل پیج دی هاو ټو پښتو والا. دې ځای کې به تاسو ته خپل پیج یو شو کوئ، او د هغې نه بعد تاسو چې لږ شانتې لاندې په دې کې راشئ نو دلته به پیجز لیکلي، په هغې کې چې تاسو څومره هم پیجونه جوړ کړي وي نو هغه ټول به په دې کې وي. دوستانو زه دې کې اوس ما یو پیج جوړ کړی دی، زه هغه ډیلیټ کول غواړم. نو هغه دا دی دوستانو عبدالحق صافی په نوم باندې، په دې باندې به زه کلیک کړم او دا پیج چې دی دا کولاو شو. دا په هغه ویډیو کې تاسو ته ما چې دی جوړ کړی و نو دا زه اوس ډیلیټ کوم. ټیک شو. نو دوستانو دا پیج کولاو شو سمپل. د هغې نه بعد دلته یو بټن ده ایډیټ پیج. ټیک شو. نو تاسو به ایډیټ پیج دا کله په 3 نمبر باندې او کله په 4 نمبر باندې. ټیک شو. نو تاسو ایډیټ پیج دا آپشن به پیدا کوئ په دې کې، او په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. د هغې نه بعد دوستانو په دې کې د اخیری چې کوم آپشن راشي سیټینګ، دا تاسو کتلی شئ اخیری، په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. او د هغې نه بعد دوستانو تاسو بیا په دې فسټ آپشن مطلب جنرالي چې کوم لیکلی دی په دې باندې به تاسو کلیک کوئ. او دوستانو په دې کې دا به تاسو بیا لږ سکرول ډاون کوئ، لږ شانتې به تاسو په دې کې لاندې راشئ، او دا تاسو کتلی شئ دوستانو اخیره کې دی لیکلی دی ریمو پیج، او دا لاندې ورکړی دی پرماننټلی ډیلیټ او پیج نوم یې لیکلی. ټیک شو. نو زه به پرماننټلی ډیلیټ او بیا عبدالحق صافی دا د پیج نوم دی، نو په دې باندې به زه کلیک کړم. او دوستانو دا تاسو کتلی شئ یو نوی سکرین چې دی هغه زموږ مخې ته کولاو شو. نو دلته لیکلی دی چې یقینا ته خپل فیسبوک پیج دا چې کوم پیج دی دا ته ډیلیټ کول غواړئ او که نه، نو تاسو به د دې ځای نه په ډیلیټ پیج باندې کلیک کوئ. دا تاسو کتلی شئ دوستانو دا اوس لوډینګ کوي، او یور پیج هیز بین ډیلیټډ. زما دا فیسبوک پیج چې کوم دی دا مکمل طور باندې ډیلیټ شو، او دې تاسو ته اوس راړومه دوستانو چې آیا په اختیار ډیلیټ شوی دی او که نه. نو دوستانو راځو دې خوا پیج طرف ته، او دا تاسو کتلی شئ دوستانو هغه پیج چې کوم دی هغه مکمل ډیلیټ شو. نو دوستانو دغه شانتې تاسو کولی شئ چې تاسو ډېر په اسانۍ سره خپل فیسبوک پیج ډیلیټ کړئ. دوستانو امید ده چې دا وړه شانتې ویډیو دا به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوي، او که چېرته دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو ویډیو لایک هم کوئ او شیر یې هم کوئ ضرور خپلو ملګرو سره چې هغوی ته هم دې باره کې پته ولګي. او دوستانو که چېرته تاسو زموږ یوټیوب چینل یعنې هاو ټو پښتو نه سبسکرایب کړی نو تاسو زموږ یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ، ځکه چې هغې کې ویډیو په HD کې وي، او فیسبوک کې چې کوم دی هغه ویډیو کوالټي ډېره زیاته خراب وي، نو سړی پې پیږي هم نه او نه سکرین سم ویني. ټیک شوه. نو دوستانو تاسو زموږ یوټیوب چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. تھینک یو.